یو کس راغی طالبانو د جملې نه و د زنګانه سترګه یې ماته وه نو هغو ته دا داخلي میتودونه ډېر دي چې سیم ته تاووي او هغه رایج میتودونه ډېر دي ما وې د غټو هډوکو ته اپراتونه شته دي موږ اپرات په یو ګردې کړۍ چې دي حلقې ما وې دغو واړه هډوکو ته هم باید زه فکر وکړم چې یو شی جوړ شي داسې خیال یې راغی نو په اول مریض هم دغه اضافي سامانونو نه یو څه جوړ کړل شکل د دغو نوي پرمختللي آله چې هغه ابتدایي و او دوه سیخه مې د زنګانه د ماتو هډوکي د سره تېر کړل دوه لاندې او دا یې ونیوه ښه سم ښه کلک یې ونیوه ما وې ځه کار یې وشو انشاءالله نو حاجت پلستر ته نه شو یو میاشت څلوېښت پس داسې یا 15 شپې پس مې دقیق په یاد نه دی عکس هم واخیستو پښې یې جوش کړی و د زنګانه سترګې بس دو امیدواري راکړه نور نو چې مشکل نشته دی بیا مې اگر چې هغه وخت د عکس اخیستلو اجازه هم نه وه خو بیا هم پټ ولاړو د یو عکاسخانه کې مې ته عکس واخیست عکس یې اوس هم اوسه شته دی په عنوان د اولینې طبي آلې استعمال او دا هم بیا ورو ورو چې ډېر شول یو 15 چې شول بیا مې اعلان کړه چې داسې یو شی موږ جوړ کړی دی چې اگر چې هغه وخت انټرنټ نه و هغه معلومات نه و ما داسې ګمان کو چې بل چا نه وي جوړه کړې دنیا کې زه به خبر نه وم کتابونه هم چې ابتدایي ولیدل چا نه وه جوړه کړې فضل د خدای بیا هم دو ته پسې ورو ورو انکشاف ورکړه بیا هم څنګلې ته هم تطبیق کړل نو مریضان ورو ورو زیاتېدل داسې پسې زیات شول بیا هم یو ملي کنفرانس د وزیر اکبر خان ډاکټر صاحبانو سره ونیوه نو ورو ورو پسې هم داسې په شهرت رسېدل او موثریت یې ډېر کېده